بسم الله الرحمن الرحيم. لیکل زه دې ځای نه کاپي کوم، کنټرول سی، کنټرول ان، کنټرول وي. نن به موږ او تاسې وایو دې کې زه کلیک کوم فلټر دغه زده که نه په دې A to Z باندې موږ او تاسې کار کړی، خو فلټر باندې زه کلیک کوم. دلته تاسې وګورئ په دې هر یو باندې دلته فلټر ولګوم. که دلته موږ راسو رجسټریشن نمبر ته، نو تاسې دلته وګورئ سمالسټ ټو لارجسټ ترتیب کا، لارجسټ ټو سمالسټ ترتیب کا. هلته موږ به بل ورځ دا درس ویلی وو. سارټ بای کلر پر رنګ باندې ترتیب کا، آواز یې بند کا. دغه باندې دغه ته راځو کلر ته، خو دې کې تاسې وګورئ یو سارټ دا بیا دلته ډاټډ لاین ده، بل د فلټر. دغه کې فرق ده. سارټ ترتیبول ته یې مخته وروسته کولو ته یې صرف منظم یې کې که نه یو سیسټم سره. فلټر څه شی دی چې کوم شی ته ته وغواړې هغه تا ته درکړي. لکه که نور نه یو ساده مثال به درکړم، خوړ کې چې څوک جال ولګوي، که نری جال یې لګولی صرف ریګ لاندې تر وځي چې هغه ور واچوي په بیلچې باندې چارې باندې، که لږ غټ جال یې لګولی بیا لږ د هغه نه غټه شګه هم تر وځي، دا فلټر ده که نه. نور غټې غټې هغې بل طرف ته نه پرېږدي. نو دواړو کې دغه فرق ده چې سارټ چې ده هغه صرف منظمه یې مخته وروسته یې کوي، او فلټر صرف چې ته چې کوم معلومات غواړې صرف هغه به درته ښیي. راځو دې باندې اوس کار کوو. اول راځو نمبر فلټر ته، یا د هغه نه بغیر راځو مخکې اول دلته کار کوو. نو ته چې څویم نمبر آی ډي وال غواړې، ما دلته رجسټریشن نمبر یا آی ډي باندې کلیک کړی ده، دغه فلټر مې راخلاص کړی. نو دلته زه ورته وایم چې ما ته ته وښیه اتم نمبر آی ډي، او څنګه چې ته اوکې کې چې اته ویب کې، چې اته ویب کې هغه دغه دي، اته کې اته په خپله هم د اتلس کې هم اته راځي، هغه ټول درته وښودل. بیا داسې هم کولی شي چې له دې ځای راسې ته ورته وایې چې نه اول او دویم او دریم داسې ښکته پورته پکې لاړ شي، دا ماته وښیه. او بل اپشن ده پکې کلیر فلټر لرې کتر. بیا که راسې نمبر فلټر ته بیا انشاءالله دې غټ هغه باندې کار کوو. خو راځم دغه کار که چېرته موږ دلته په نوم باندې کوو یا پروګرام باندې کوو، نوم ورته وایم چې هغه ټول نومونه راته وښیه چې هغو کې احمد راځي، یا خان بیب کې احمد راته وښیه. نو صرف احمد یا یو کس ده پکې، څومره احمد چې وایي پکې به یې ټول درته ښودلي وو. بیا کلیر که فلټر انډو مې کومه، داسې هم کولی شي چې دې ځای انتخاب وکړي، نو صرف دغه کسان به درته ښیي انډو. خو که موږ دلته راسو ټیکسټ فلټر ته ایکولز، هغه کس راته وښیه چې نوم یې فرض کا کبیر وي، مساوي وي له کبیر سره اوکې که کبیر لکه چې نسته پکې انډو. راځو ګورو چې کبیر سته پکې که نسته پکې، نسته پکې. راځو بل یو به وګورو ایکولز کریم یو سته پکې، اتم نمبر آی ډي ده. ښه بیا کلیر کله دې ځای نه دا فلټر. بیا که ورته ووایي چې نه ډز ناټ ایکول، دلته که ته ورته ولیکې کریم، نو کریم مه ښیه، نور ټول راته وښیه. همدا رقم که ټیکسټ فلټر ته راسې بګینز ویت، هغه ټول نومونه چې له ا نه شروع کېږي، چې له عبدل نه شروع کېږي، چې مطلب مختاړه یې څه شي ده ا ده، هغه ټول به درته وښیي. همدا رقم بی او سی نور تاسې خپله بیا هغه کولی سئ، الف بیت یې هم ورکولی سئ. اینډز ویت هغه ټول نومونه چې په جان، خان وغیره وغیره څه شي باندې ختمېږي، زه ته چې په ان باندې ختمېږي هغه ټول وښیه. سلمان، کامران، عمران، خان، جان. او ورسره په دې کې بل څه ده کنټینز، هغه ټول نومونه چې په هغو کې په منځ کې وي، په اخر سر کې وي، چې په هر ځای کې وي، چې خو چې جې وي پکې ټول راته وښیه. جان او جمیل دغه رقم جان که ورته ولیکې، چا جان مخته وي، چا وروسته وي، هغه اینډز ویت او بګینز ویت خو شروع کېدل او ختمېدلو باندې سو. کنټینز مطلب چې شامل وي پکې، وي پکې، که هغه جی وي، که هغه جان وي، که هغه خان وي، که هغه په اول سر کې، که په اخر سر کې، که په منځ کې، دا بیا ټول درته کوي. ورسره بل اپشن چې ده په دې کې ډز ناټ کنټین، چې جی وي پکې یا ایم وي پکې هغه مه راته ښیه، زه ایم متلیکم، نور ټول وښیه. دې نومونو کې به تاسو چېرته ایم ونه ګورئ. اوس
یا جان خان چې وي کې هغه مکه کسټم فلټر دی بیا غځي تر ولي بخپل خوخه سیټینګ کې دا ګریټر دین لیس دین په عادت باندې راځي دغه کارونه موږ په دې پروګرامونو باندې کولای شو لکه ضرورت چې ماته صرف د ایکسل پروګرام کسان وکړم اوکې کا البته په نیم کې لګیا او نیم کالم کې اوس پروګرام تر واوختم بیا تاسو د سیم انتخاب کولای شئ چې ماته صرف دی ورډ او د ایکسس دواړه وکړم یا دغه تاسو د کوم اپشن موږ دلته په دې نیم باندې ویلې هغه دې باندې ویل چې هغه ټول پروګرامونه چې د مساوي کیږي له ورډ سره له مساوي کیږي هغه نومې شروع کیږي له ډبلیو نه وغیرہ هغه ټول تاسو ته بیا خو راځو نمبر فلټر ته نمبر فلټر کې چې کوم دا موږ تاسو ته لږ کار هم وکړو چې 900 افیسونو والا ټول راته وکړه افیسونو ته تاسو وګورئ ټول 900 والا ته وښودل دا کلیر کا فلټر لري نه بیا ورته هم چې دلته کراسي ایکوال دا هغه ټول فیسونه چې له 1400 سره مساوي کیږي هغه راته وکړه هغه تاسو دلته متلی کولای شئ یا د دې انتخاب کولای شئ کوم فیس والته واړي یا ګریټر دین دز ناٹ ایکوال به بیا دا کوم عادت چې ته ولیکي یا بنخي دغه نه کم او زیات چې څومره وي به ټول تکي ګریټر دین شپږ نیم سوه نه چې زیات فیسونه یې ټول وښیه په دې کې به شپږ نیم سوه نه ښیي ګریټر دین چې زیات وي تر هلته اپشن داسې ورکړی ده داسې وګورئ شپږ نیم سوه نسته کې که غواړئ چې شپږ نیم سوه هم کې وښیي بیا به راسئ ګریټر دین آر ایکول ټو دې ته که اوس تاسو شپږ نیم سوه ولیکئ نو شپږ نیم سوه هم ښیي او د هغه نه اضافه فیسونه هم درته ښیي بل اپشن چې ته په دې کې لیس دین هغه ټول عددونه چې کم وي له 900 نه هغه راته وښیه په دې کې 900 نه درته ښیي او که غواړئ چې 900 هم درته وښیي نو بیا به لیس دین آر ایکول ټو نه استفاده وکړي دغه ده بټوین د دوه عددونو ترمنځ یو تم د 500 او 1000 ترمنځ چې کوم فیسونه دي هغه ټول راته وښیه همدا رقم ټاپ 10 اولینی لس خو دا ټول تکراري دي لکه به چې موږ تاسو کنډیشنل فارمیټینګ کې کار وکاو نو زیات یې ښودل که تا به 3 کسان انتخاب کړي 4-5 به یې ښودل یا به شپږ ښودل ځکه چې دغه فیسونه دي فیسونو خامخا تکراري که دا نمرې وای بیا به زیاتې درته ښودلې نو دغه کې تاسو دا بیا ورته هغه کولی هم شئ زیاتولی یې کمولی هم شئ دا کسان صرف هغه بیا درته ښیي بل اپشن چې ده په دې کې ابو ایوریج چې اوسط نه زیات فیسونه وي راته وښیي هغه 1400 دي او 1400 دي او د اوسط نه چې کم وي بلو ایوریج کسټم فلټر دی بیا هغه ځای ته راولي راځو سارټ بای کلر او فلټر بای کلر ته اوس دې باندې کار کوو زه د یو څو نومونو ته رنګ ورکوم او ځینو ته شیډینګ ورکوم دواړو کې فرق شته دواړه ځان ځان ته جلا جلا ترتیبیږي یا فلټر کېږي دې ته راځم اوس سارټ ته راځم ورته وایم چې دغه زیړ رنګ شیډینګ یې چې ورکړی د سیل کلر نو هغه ماته ټول نه پورته ویسه د سارټ ده فلټر کې بیا صرف دغه به درته ښیي انډو یا دغه رقم د سور رنګ وال پورته ویسه لیکل چې وي انډو همدا رقم که تاسې راشئ فلټر ته اوس صرف زیړ رنګ وال وښیه فلټر ده نور نه درته ښیي همدا رقم که تاسې راشئ دلته ورته ووایئ چې نه ما ته صرف د سور رنګ لیکل وښیه نو صرف هغه به درته ښیي او کله کله چې کله معلومات ډېر زیات وي ته ورته ووایې چې ما ته وښیه د اکسس کسان ټول راته وښیه کېدای شي دې کې یو نیم تر پاتې شي بیا نو ته به بیا څه شي کوې دلته دې کلیک کړی د لاړ به شي دلته او ری اپلای د فلټر دوواري په اپلای کا دوواري سره هم صحیح نه کړی چې کله معلومات ډېر زیات وي بیا اکسل کې دغه مشکلات راځي خامخا که چېرته صحیح نه کړ نو دوواري ری اپلای بټن یې ورکړی بیا یې په اپلای کې بیا یې په اپلای کې اخر به درته صحیح کړي او که فلټر تر کلیر کې د اپشن هلته هم شته دلته هم شته ګورې بیا ټولو ښکارېده او که فلټر بېخي تر ختمه یې نو فلټر باندې کلیک کوي ختم شي همدا رقم که تاسې راسئ فایند ته ما ته پیدا کړه چې راته پیدا کړه دلته ورته ولیکه چې ما ته پیدا کړه علي فایند نیکسټ یا یو درته ښیي ګوره ولي کې هم علي راځي همدا رقم خیالي کې دغه درې دي فایند آل ټول به درته وښیي دلته دغه ځای نه آپشنز ته که تاسې لاړ شئ ودن شیټ په د یوه شیټ کې راته وګوره شیټ 1 کې که ورته وایي چې نه ورک بک نو ټولو شیټونو کې بیا ته ګوري میچ کیس باندې خو د دې پوهېږئ دا خو د دې سپین ږیری که نه د نوټ پیډ نه دغه طرف ته وایو او میچ انټایر سیل کنټینټس دا به په ورډ پیډ کې وو میچ هول ورډ مکمل لغات د بل لغات برخه نه دلته دا انټایر سیل مکمل حجرې کې صرف دغه یو لغات لیکلی ده
بل شي نسته ورسره لکه دلته که تاسو وګورئ ولي سره ډبلیو ده علي خو ستب کې خو که زه چېرته دا اپشن ورته فعال کړم فایند نیکسټ که ماته چې نسته ګوره مخته نه ځي که دا تر لرې کې بیا مخته ځي ځکه چې په دې حجرې کې نور توري هم شته ورسره او سرچ بای روز دا مطلب او سرچ بای کالم سرچ بای روز کې انتخاب کوي ولې به دی اوله رو کې داسې ګوري سر تر سره څومره لیکل دي چې کړي بیا دویمه رو کې بیا دریمه کې او که سرچ بای کالم کې بیا اول کالم کې ګوري دویم کالم کې ګوري دریم کې داسې بیا سرچ کې خو بای ډیفالت بای روز وي لوک ان فارمولاز ځکه که دا چې دی په فارمولو کې هم ته ګوري او په ویلیوز کې هم ته ګوري دغسې لیکل دي که کړي وي موږ په سپیشل کې دغه کې فرق ویلی وو لکه اف کې که ته استعمال کړی چې علي لکه موږ هلته که چېرته دا حجره مساوي شول ورډ سره فکر مو دی هغه ته هلته د کې استعمال کړی وي نو هلته هم درته ګوري ویلیوز صرف په دغسې لیکل دي چې کې کړي فارمولې کې یا فنکشن کې چېرته نه وي او کمنټس صرف کمنټونو کې راته وګوره کمنټ دی که به کړی نو دغه دې اپشن وي او که رنګ منګ چې انتخابوئ دې باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به وګورئ فنټ را خلاص کړي څومره سایز دې ورکړی رنګ یې څه رقم ده مګر تاسو په ورډ کې دې باندې ډېر زیات کار کړی وو هلته بیخي سرچ چې وو فایند ډېر مجهز وو ډېر زیات معلومات وو پکې نو هغه رنګونه او سایز هم تاسو ورکولی شئ خو د هومرې ځان ته پخپله هم مه سختوئ پخپله چې اساني سره پیدا کولی شئ نو ولې یې سختوئ چې رنګ یې څه رقم ده بني اسرائیلو په رقم یا نور اوس سره ریپلیس ده په دې کې علي پیدا کړه د علي په ځای ولیکه فرض کا محمود نوم لږ اوږد ده زه به یې ښه اوږد کړم بس ریپلیس آل باندې کلیک کوئ ټول به درته بدل کړي دا دریوب کې درې واړې بدل کړه نور دغه اپشن چې دي په فایند کې استعمالیږي له دې نه وروسته ګوټو ده ګوټو کوم ځای ته تلل غواړي تاسو ته ویلي چې نیم باکس ته وظیفه ده ګوره اوس دلته ما کلیک کړی نو لیکلي دي B3 بي نمبر کالم ده او دریم نمبر رو ده که دلته کلیک کړم چېرته بیا هغه راته ښیي خو زه ورته یم چې ما بوځه D5 ته دلته به ورته ولیکې D5 او اوکې که هغې حجرې ته ډایرکټ کرسر ځي له دې نه وروسته بل دب کې ګو ټو سپیشل دغه بټن دلته مو سپیشل په دې کې اپشن ډېر دي که ژوند دې باندې بیا بله ورځ کار کوو خو د ګو ټو شارټکټ چې ده F5 اکسل کې چې F5 ووایه دا د ګو ټو شارټکټ ده تاسو بیا له دې ځای نه ورتللی هم صحیح هغه ته